د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم مرکزی کمیټې غړي وایي که مرکزی حکومت په پی ټی ایم باندې د بندیز په اړه یوه اعلامیه خپره کړې وي نو دای د جرګې کولو نه نشي وروستو کولی. لکه څنګه چې ما د ظلمونو او د دسیسونو یوه لړۍ تاسو ته وښودله دا د شپږ کالو نه په موږ باندې اموخته ده نو نور به د دې نه څه وکړي دا په موږ هېڅ اثر نه اچوي چې دوی انټیریر منسټري هغه جاري کړي نوټیفیکیشن جاري کړي چې دا کلادم دی یا داسې دی چې لکه دا اوس یې موږ نان فنکشنل کوو دوی موږ له کله موږ له اجازتونه راکړي دي نو داسې دی چې پاتې شوه د جرګې خبره د جرګې سره د پی ټي ایم هېڅ تعلق نشته دا جرګه د پی ټي ایم نه ده د پښتون کام جرګه ده په دې جرګه هم په د نوټیفیکیشن نه مخکې هم 3 ځله دوی دلته راغلي دي 3 واره دوی دلته راغلي دي په ملګرو فایرینګ کړی دی سټریټ فایرینګ یې پکړی دی. د اکتوبر په 8مه کورنیو چارو وزارت له لوري په پی ټي ایم د لګول شوي بندیز په اعلامیه کې ویل شوي چې دا تنظیم په ملکي امنیت دپاره خطر دی. قانون پوهان وایي مرکزی حکومت باید په تحریک انصاف تحریک لبیک او نورو ډلو باندې بندیز ولګوي کومې چې په هیواد کې انتها خوښۍ خورولو کې ککړې دي. قانوني تور د کم اکټ لاندې چې دی په پی ټي ایم باندې پابندي لګولې ده نو پی ټي ایم د اکټ لاندې راځي نه د هغې د ډیفینیشن لاندې راځي نه هغه انټي ټیرریزم اکټ دی او پښتون تحفظ مومنټ پی ټي ایم په هیڅ قسمه دهشتګردانه کاروایو کې ملوث نه دی پاتې شوی نه په ماضي کې نه اوس او نه د هغې د سیاسي طرز کارکردګۍ نه یا د هغه سیاسي طرز نه هغې چې په کوم طرز سیاست کې د هغې نه دا اندازه اړو کېږي نه چې هغې به چېرته ترهګرۍ طرف ته دهشتګردۍ طرف ته لاړ شي. پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټي ایم څو میاشتې وړاندې اعلان کړی و چې په 11 اکتوبر به په خیبر جمرود ریګیلل سیمه کې د پښتنو قامي عدالت په نوم جرګه راجوړوي. پی ټي ایم مرکزی کمیټې غړي وایي د داخله چارو وزارت د اعلامیې پر ضد به قانوني لاره خپلوي او عدالت ته به ځي. لا مونږ کتل هم نه دی چې څه د کمې دفعې لګولي څه لګولي دي خو ستاسو په دغه کې دا زه راولم چې دا مطلب رجسټر تنظیم نه دی دا تحریک نه دی رجسټر دا مونږ رجسټر کړی نه بین چېرته نه دی لګوي اوس په دې نه پوهېږو چې دوی څه عزایم دي که نه. بله خبره تاسو د امن خبره وکړه نو امن خو مونږ غواړو مونږ امن غواړو او دوی جنګ غواړي د دوی په جنګ کې فایده ده او مونږ په امن کې فایده ده فرق هم دک کوي. پښتون به زکام دا چې کم دی دی بدنام کو په ټوله دنیا کې ترهګرۍ کو او زمونږ دنیا ته یو ډېر غلط تصویر پیش کو. پی ټي ایم مرکزی کمیټې غړي دعوه کوي په بلوچستان او خیبر پښتونخوا بیلابیلو سیمو کې پولیسو او نورو ادارو چارواکو یې 200 نه زیات فعالان د جرګې نه وړاندې نیولي دي. فرید شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.